تحصیل کنسلټل کې سپیکر ملک اختر الله جان په مشرۍ کې یو اجلاس ته بیا شوی و چې پکې تحصیل چیرمن مفتی عمران ټیمو انتخابي عالم نیبرهوډ ویلج کونسل چیرمنانو ګډون کړی و 2019 اکټ ترمیم په خلاف تحصیل کنسلټل ممبرانو په غټ اکثریت سره قرارداد منظور کړو په دې موقع 28 نومبر باندې ډي سي افیس مخې له احتجاج او 28 نومبر باندې صوبایي اسمبلی مخې له درنې ورکولو فیصله هم وشوه تحصیل چیرمن مفتی عمران ویناوه چې 2019 اکټ کې بلدیاتي نمائندګانو حقوق باندې ډاکا اچولې شوې ده او دې مخنیوي لپاره به احتجاج او درنې ورکولې شي تحصیل کونسل تحصیل ټل اجلاس نن د ټي ام ای په افیس کې وشو الحمدلله په دې کې مختلف ایجنډې وای ایجنډا دغه وا چې کوم موجوده ګورنمنت مونږه اختیارات اخیستي دي او فند متنه ریلیز کوي دې متعلق چونکې دوه ورځې مخکې په صوبې کې د آل میر آل کې پی کې میرز او چیرمنان راغلي او فیصله شوی و چې تاسو تحصیل په سطح هم احتجاج وکړي او بیا پېښور درنې لپاره 24 تاریخ لپاره هم خپل لایحه عمل توکړي نن متفق اټول کونسل په دې باندې متفق شو چې ان شاء الله موږ د ډي سي افیس مخته اټول څومره تحصیل دوړو تحصیل چیرمنان اندرنګي څوره ویلیج کونسل او د نیبرهوډ غادي چیرمنان دي ممبران دي یوت دي کسان دي خواتین دي مینارټي دي دا به ټول ان شاء الله خپل باندې سره د عوامو به ان شاء الله روزو د دې لپاره ان شاء الله زر تر زر مو یو تاریخ توی کوو ډي سي افیس مخته احتجاج کوو په اجلاس کې ټي او نثار خان ټي ام ای افیس اخراجات او آمدن ریکارډ هم پیش کړو په دې موقع نیوی پرچانو سره لور قراردادونه هم کثیر رای سره منظور کړل شو کیمرا ټیم سره توفیل محمد خان وحدت نیوز تحصیل ټل